السلام علیکم ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا دا وخت تازه او پر وخت خبرونه دا هم په لومړي سر کې د خبرونو سر ټکي طالبانو او حقاني شبکې ترمنځ توپیرونو په هکله د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایان څرګندونې پوښتنې راپورته کړي دي د امریکا بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې چې وایي طالبان او حقاني شبکه دوه جلا ډلې غبرګونونه راپارولي دي تېره شپه د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایان نایټ پریس د هغې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا په هکله معلومات د طالبان او حقاني شبکې لاسته ورغلي دي نوموړي ځواب ورکړ نه داسې نه ده شوي طالبان او حقاني شبکه دوی ځانګړې ډلې دي ښاغلي پریس پر دې څرګندونو حواله رسنیو ګڼ شمېر کارکوونکو سخت غبرګونونه څرګند کړي او نیوکې پرې کړي دي د دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون مسؤلینو ویلي وو د هغو امریکایانو اړوند معلومات چې په پام کې له افغانستان وویستل شي کابل هوایي ډګر ته پر لاره د طالبانو سره هم شریک شوي دي پر حقاني شبکه تور دی چې څو ځله پر افغان حکومت امریکایي ځواکونو خونړی بریدونه کړي دي که څه هم د دې شبکې په هکله ویل کېږي چې د طالبانو تخلیق یوه برخه ده خو ډېر مهال یې فعالیتونه مستقل او خپلواک بلل شوي دي داسې رپوټونه هم شته چې حقاني شبکه له القاعدې سره هم اړیکې لري د امریکا حکومت په 2012 کال کې حقاني شبکې غیر قانوني اعلان کړه او په یوه تحریرګره ډله یې وبلله خو طالبانو د امریکا تحریرګریزو ډلو په لیست کې نشته خبریالان وایي پوښتنه اوس هم پر ځای پاتې ده چې آیا امریکا به دواړو ډلو پر وړاندې متفاوت سیاست ولري او که ځواب یې هو وي دواړو ډلو نږدې جوړښتي او شخصي اړیکو ته په پام سره به دا ډول پالیسي څنګه عملي کړي ګرانو قدرمنو اوریدونکو دا و تازه خبر چې موږ تاسو سره شریک کړ مننه